د کوچني اختر په ورځو کې د افغانستان اسلامي امارات او پاکستاني پوځي رژیم ترمنځ اوربند وشو چې پاکستاني پوځي رژیم اوربند مات او د هېواد په بېلابېلو سیمو یې د توپونو ډزې وکړې. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي دا او د یاد رژیم پخواني بریدونه جنګي جنایتونه بولي. نن چې دوی په اختر کې اوربند ماتوي یا د اختر دانې کې مبارکې ورځې دوی زموږ سره په بدبختۍ او د وینو په تویېدو تېروي. دا چې پاکستان ځان که رښتیا اسلامي ملک ګڼي او مسلمان ملک ګڼي نو په داسې ورځو کې تا اوربند مات کړ نو اواز شخصا زه پاکستان ته نه مسلمان ویلی سم نه مسلمان ده نه اسلامي نظام ده. ظالم کفار دا سول مونږ ته ډېر ظالم کفار سول دومره زیاتی هیڅ چا نه ده کړی لکه دې هغه سره چې وسو د مهاجرینو سره وسو ډېر 1500 کسان په شهادت ورسول. وروره جانه په دې ډېره خوا بده ده او خدای تعالی دې زر تر زره دا انتقام ترې واخلي. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي افغانان سوله غواړي او هیڅکله هم چاته د زیان رسولو هڅه نه کوي، خو که څوک یرغل پرې وکړي نو غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. د پاکستان دا خاصه کړۍ چې دا ډیره ظالمه او اسرائیلي رژیم ده. دا د امریکا یوه ریشه ده، یوه ریشه یا اسرائیل دی، یوه ریشه یې دا ده چې دا دغسې ظلم کوي په مسلمانانو باندې. دا خو یو ظالمانه چلند ده چې موږ سره یې کوي او په دې اختر کې دا نو مسلمان باید په مسلمان، خو مسلمان اصلا دغه رژیم مسلمان نه ده پوه شوې. او بل موږ د مجاهدینو په هر هغه کې موږ د ځان د دفاع د وطن د دین د قرآن او د مسلمانانو د دفاع په خاطر د وطن د دفاع په خاطر د مجاهدینو په څنګ کې ولاړ یو او د سر مال به ځانونه قربانوو او قربان کړي دي او داسې ظالمان خلک به نه پرېږدو چې ظلم وکړي. پاکستان رژیم خو په افغانستان هغه ظلم وکړ چې د موږ مظلوم مریضان هغه خلک چې وو په هغو یې بم راخطا کړ. انشاءالله موږ په کلکه ورته ولاړ یو، اوس هم په سنګر کې مو سره یو، اوس هم ولاړ یو، بیا هم تر اخره سلګۍ پر تر اوسه موږ په رګ کې یو څاڅکی وینه یي. د کوچني اختر په ورځو کې د اسلامي امارات او پاکستان ترمنځ اوربند وشو چې پاکستاني پوځي رژیم اوربند مات د یوې ډاکټر او ماشوم په ګډون یې څو کسان شهیدان او ټپیان کړل.